ته دلته څه کې واوره اوس خو داسې کې چې لکه په پولیس کې وردی شوی موږ ته ګورې اوس پولیس هم څه نه وایي صدر کې آزاد ګرځو نه دا راته ووایه چې کوم ځای راغې ښار نه رالم لکه سودا مې کوله څه سودا دې کوله بس لږې روجې غوڼې مې راوړل یا هلکه څه کې خیرات کې څه ولې په مونږ خیرات کېږي څه نه بیا دې څه کول خوار شي واده مې دی واده ته واده کې ولې زمونږ په واده پابندي ده څه په خپله خو دې دوه کړې دي نه دا راته ووایه چې هغه شته دي څه نو بس یو شپږ مې بورې د روجو راوړه یو څلور مې ټیمان راوړل د غوړو لکه څه لوی پروګرام دی ښه نو غټ غټ خلک به راځي واده له ګپ خو نه دی نه نو دا غټ غټ خلک ته څنګه پېژنې نو دا موټر دی والا صدر کې پلار رینځي څه هلکه ډېر تاوان دې ونه کړو نو بس تاوان مې څه تاوان کړی خو بس د 150 روپو مې شپږ بورې د روجو راوړل 100 روپو مې څلور ټیمه د غوړو راوړل د 150 روپو شپږ بورې وریجې او د 100 روپو څلور ټیمان غوړي داسې دا خو مې د زدان راوړل ترور مې وی د مړي خان واده نشي کولی لاړم بازار ته مړه شپږ بورې مې تشې واخیستې او ټیمان مې تش واخیستل چې خدای پاک راله دا تشې بورې او تش ټیمان راکولی شي نو روجې غوړې نشي راکولی ولې نشي درکولی خدای به درکړي موږ به مړه څه خرچ وکړو راغه ورځ د مټقور خان د لور واده نو 10 لکه روپۍ پې لګولې 10 لکه روپۍ را موټر یې ولګړی و فرج یې ولګړی و ایسیار یې ولګړی و ډش یې وله بېل اخیستی و ټین یې وله بېل اخیستی وه هم د جینۍ په واده نو خوا کې روره غریبانان هم دي د هغې به لوڼه او خویندې ناست دي په کور کې د هغې به وله دا څیزونه کولی شي یا به نه شي کولی نو دا خلک ولې تباه کوئ او نه که تاوان یې 10 لکه کړی و دا نه شمو چې موږ ته یو پتیله پټکه نو جیل کې ورکو نو زیاتې خو یې راسانې کړی خو نه که زما پسې جومات کې ګورې خیرې کو لکه جومات ته ځې مونځ کې څه وایم خلک مونځ کوي او موږ ثوابونه ګټو ثوابونه ګټې هغه څنګه نو چې خلک د خدای مسلمانان د خدای عبادت ته ودرېږي نو دی د څپلو څوکیداري کوم د څپلو څوکیداري او ته ولې زه درته غل ښکارم څه نه 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 خو ټیک ده خو ته به څوکیداري څنګه کې ولې مله چل نه راځي څه نه مړه زما خو باندې یقین نه راځي واوره ته غوږ کېده ته مونځ څنګه کوي خلک ودرېږه ته زه ودرېږم نو څپلی خو باسه سره د څپلو مونځ کېږي څه فرض کړو راته په مونځ ودرېدی اورې دا غله راشي اورې دا خدای والي څپلی چې پټوي نو چې ته په مونځ ودرېږې که نه نو داسې ترخ کې ونیسي څپلی یو خوا بل خوا ګورې منډی